السلام علیکم. تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړئ او په هغې کې تاسو نه د موبایل شمیره یا تاسو نه د جیمیل آی ډي ونه غواړي؟ عام طور که تاسو کتلی وي نو تاسو نه دا دواړه څیزونه غواړي او بیا دا خلکو ته هم ښکاري که تاسو یې پرایویټ نه کوئ او بیا هم بعضې کسان غواړي چې موږ داسې آی ډي جوړه کړو چې په هغې کې زموږ نه موبایل شمیره یا د جیمیل آی ډي ونه غواړي او موږ د فیسبوک آی ډي جوړه کړو. نو په ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه ښیم. زما نوم دی حسین علي، تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع. د دې لپاره به تاسو د پلی سټور نه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې په ذریعې سره موږ د فیسبوک آی ډي جوړو چې زموږ نه پکې موبایل شمیره ونه غواړي یا ایمیل آی ډي ونه غواړي. نو سمپلی دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ټیمپ میل فری انسټنټ ټمپرري ایمیل ایډرس دې به تاسو ته فری ایمیل درکوي. صحیح ده. ښه، د دې سره تاسو خپل فیسبوک ته هم تللی شئ، خو زه به لاړ شم یو براوزر کې به زه خپل فیسبوک آی ډي جوړه کړم. تاسو فیسبوک کې هم جوړولی شئ، فیسبوک دغه کې هم جوړولی شئ، فیسبوک لایټ کې هم جوړولی شئ او تاسو په یو براوزر کې فیسبوک سرچ کړئ نو په هغې کې هم تاسو جوړولی شئ ډېر په اسانه سره. صحیح ده. نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې زه به دلته کې فیسبوک ما سرچ کړی، دلته کې راغی تاسو کتلی شئ. نو زه به سمپلی په دې باندې به دلته کې به کلیک کړم کریټ ان اکاونټ. په دې باندې چې کله کلیک کړم نو دا به تاسو ته لږ ساعت بعد داسې انټرفیس او انټرنیټ لږ سلو دی. دلته کې به تاسو خپل نوم ورکوئ. مثال په طور زه دلته کې ورکړم. صحیح ده. دغه شان به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته کې به تاریخ پیدایش چې دی نو هغه مقرر کړئ چې تاسو هر څه ورکوئ تاسو به هغه ورکوئ. صحیح ده. نو زه به دلته کې ورکړم دا یو. صحیح شو. بیا په نیکسټ باندې کلیک کوئ او دلته کې به تاسو نه موبایل نمبر غواړي. صحیح ده. خو د موبایل د نمبر په ځای تاسو دلته کې ایمیل آی ډي هم ورکولی شئ. لازمي نه چې موبایل نمبر تاسو ورکوئ. اوس به تاسو وایئ چې تاسو خو چې موبایل ایمیل آی ډي به پکې تاسو دا وي چې بغیر د هغې نه. نو دا اپلیکیشن چې تاسو کله ډاونلوډ کړئ ما چې تاسو ته کوم وایي ټیمپ میل، نو په دې کې تاسو ته ټمپرري ایمیل میلاویږي چې هغه د یو ټایم دپاره کار کوي. نو تاسو سمپلي هغه کاپي کړئ او هغه چې دی نو هغه دلته کې ورکوئ. صحیح ده. مثال په طور باندې ما دا ایمیل آی ډي چې ده دلته کې پیسټ کړه. دی به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. دا میل دی که فیمیل دی ما میل باندې سرچ کو. دغه شان دا تاسو کتلی شئ چې پاسورډ غواړي نو تاسو خپل پاسورډ چې دی نو هغه هم کیدئ او په ساین اپ باندې کلیک کړئ. صحیح شو. ایمیل آی ډي خو تاسو ته ما وښیل چې دغه ټیمپ میل دا په هر ځای کې تاسو کارولی شئ. یوازې د فیسبوک آی ډي په دې تاسو نشئ جوړولی، هر آی ډي تاسو په دې باندې جوړولی شئ. نو دا تاسو کتلی شئ زموږ د فیسبوک آی ډي جوړیږي، لږ ټایم به اخلي. نو دا تاسو کتلی شئ چې دا شو زه به ورته وایم چې اوکې. د اوکې سره به تاسو کتلی شئ دا انټرفیس راځي. دلته کې به کوډ غواړي. نو کوډ به هم هغه ایپ ته تلئ کوم ایپ چې ما تاسو ته ووایي چې دې کې به تاسو دا راشي ایمیل آی ډي راوالی نو هغې ته به کوډ تلئ. دا تاسو کتلی شئ چې دلته کې کوډ راغلی دی. صحیح ده. نو زه به دا کوډ ورکړم نو دلته کې به راشي او مسله د کوډ د نو هغه دغه دا حل شوه. نور به تاسو له طریقه راځي. زه به یو پیره بیا وګورم خطا شو رانه 8965 نو دا تاسو کتلی شئ چې هغه ویریفیکیشن چې دی نو هغه سکسسفل به شي. اوس ګورئ نو دغه طریقې باندې ستاسو د فیسبوک آی ډي چې دی نو هغه جوړه شوه. اوس تاسو تصویر پکې ایډ کولی شئ، کور پټو ایډ کولی شئ، بقیه څیزونه خو تاسو ته پته لري چې تاسو څنګه کولی شئ. نو هغه تاسو نیکسټ کوئ او کوم څیز تاسو نه غواړي هغه تاسو کوئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې بغیر د ایمیل آی ډي نه یا د موبایل شمیرې نه تاسو خپل د وټساپ ساري د فیسبوک آی ډي جوړه کړئ یا د بل څه شي آی ډي جوړه کړئ. نو دا ویډیو کو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.